ډیر بد خبر. پاسپورت ریاست څنګه خطرناکه پریکړه وکړه؟ د پاسپورت ریاست چا ولې وتړه؟ طالبان ولې وډار شول؟ ویډیو وګورئ چې له تازه جزئیاتو خبر شئ. د کابل د پاسپورت ریاست یو ځل بیا د امنیتي ستونزو له امله وتړل شو. دا د طالبانو له راتګ وروسته دریم ځل دی چې د پاسپورت ریاست تړل کیږي. د یاد ریاست رئیس عالم ګل حقانی وایي چې دوی هڅه کوي ژر بیرته یاد ریاست پرانیسي او فعالیت پیل کړي. نوموړي که څه هم مشخص وخت نه دی ښودلی، خو زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت ریاست بیرته فعالیت پیل کړي. د کابل د پاسپورت رئیس همداراز یادوي چې پنجشنبه په تیر کې طالب سرتیرو ته ځانګړې شوې وه، خو په خبره یې اوس دا ورځ لغوه شوه. سرچینه وایي چې له دې وروسته به د پنجشنبې په ورځ د پاسپورت ریاست رخصت وي. یاد ریاست وروسته له هغه د دریم ځل لپاره تړل کیږي چې لا هم زرګونه افغانان په دې تمه دي چې ژر به خپل پاسپورت ترلاسه کړي. د پاسپورت غوښتونکي وایي چې لومړی ځل د طالبانو راتګ، دوهم ځل په یاد ریاست کې چاودنه او په دریم ځل د امنیتي ستونزو له امله یې دا د شاوخوا 5 میاشتې کېږي کارونه ځنډول شوي. بل لور ته بیا نظامي شنونکي طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې بولي. دوی وایي طالبان یوازې په یوې چاودنې یوه ورځ رخصت کړ او په خبره یې که حالت همداسې دوام وکړي ښایي ټوله اونۍ په دې ډول رخصت کړي. عام خلک هم د پاسپورت ریاست د وخت ناوخته بندېدو ته اندېښمن دي او هیله کوي چې دا ستونزه به ژر حل شي. ډیره مننه چې د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. د نورو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. تاسو هم د پاسپورت ریاست په اړه خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بلې ویډیو د خدای په امان خبر